سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د وړوکي اختر دپاره د یو فلم اعلان کړی و او دا فلم شوټینګ هم شروع شوی و، خو له بده مرغه هغه فلم په سینماو باندې ریلیز نشو. په دې حواله زما په څنګ باندې کامران خان ناست دی. له کامران خان سره د دې فلم په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې څو د خوند خوږې خبرې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې کامران خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ستړی مشه. وعلیکم السلام عظیم بھائی، ستاسو ډېره مننه او بیا ستاسو د وطن چینل ډېره مننه چې تاسو دومره په سختو حالاتو کې ټیم وسو زموږ خور رالی، نو یو جهان مننه. ډېره مننه. کامران وروره دا ماته وایه اختر دې څنګه تیر کو؟ شکر د ښه برابر ښه د مزې سره. پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د دشمنۍ و ریلیز کولی، خو ریلیز نسو. په کومو وجو باندې دا فلم ریلیز نشو؟ نو عظیم بھائی خو خیر ډېرې مسلې دي، خو اصل کې زمونږ ډایرکټران چې کوم دي که نه، نو هغوی پروډوسر ته یو بجټ وښایي او بیا هغه شی د بجټ نه دومره هور شي که نه چې بیا هغه پروډوسر غریب حیران شي او چې دې سره زه اوس کور خرڅ کم که پټۍ خرڅ کم چې څه خرڅ کم دا فلم پوره کم. نو د هغې د وجې او بیا سلیما ولم دې فلم کې تعاون ونه کو، نور کله په فلمونو کې به اډوانسونه ورکړل دغه به ورکړل، نو په دې فلم کې لکه سلیما ولم هېڅ کوپریټ نه دی کړی، نو د هغې د وجې فلم پاتې شو. او چونکې پروډوسر بیا هم غریب ډېرې منډې تړلې والې، په روژه کې ولم پیسې برابر کې مجرې وکړه ګانې پسې درنورو کې، خو هغې د وجې بیا هم فلم پاتې شو. خو انشاءالله کېدای شي دا فلم په غټ اختر لازمي لګي. د دې فلم د دشمنۍ اور پروډیوسر څوک دی او د پخوا هم فلمونه به حیثیت پروډیوسري جوړ کړي دي؟ د دې پروډیوسر خو خیر پنجابی دی، هغه نوم دی چودري شاهد. د مخکې ډېر فلمونه کړي دي په شان باندې او پښتو هم کړي دي، خو هغه ته چونکې اوس د دې دور د سلیماګانو پته نه وه، هغه خو راغلی په هغه زوړ سوچو چې زما له به هغه شان سلیماګانو والا اډوانسونه راکړي او هغه به راکړي دغه به راکړي سرکټې به وي. نو اوس خو سرکټې نشته، یو پېښور ته خبره پاتې یو کراچۍ ته، نو کراچۍ کې بیا هم سلیما وسې و، خو چې چونکې پېښور کې فلم ونه لګېدو نو هغه د وجې په کراچۍ کې ونه لګېدو، دا خبره وه. کامران وروره بله خواته به راسو. فلم سټار جهانګیر چې کله له لاهوره کراچۍ ته راتلی، نو اول تا ته په وټساپ باندې اطلاع درکه او بیا ته هره ورځ جهانګیر صاحب لتلی. خو زه به دلته له تا نه دا پوښتنه وکړم چې نن سبا په سوشل میډیا د جهانګیر صاحب د مرګ خبرې کیږي، دا حقیقت دی او که نه؟ دا چې سم دی نو دا ټول دروغ دی، او دا خلک چې سم کوي که نه نو هغه بالکل دا خلک دروغ وایي. جهانګیر صاحب سره د ما نرم خبرې شوي، نو هغه وایي د شکر د ښه برابر یم د پېښور سلیما کې دغه شو ده صابرینه سلیما کې، هغه وایي زه په شو کې یم. او دا خلک چې سم د خپل یوټیوب دپاره کوي، د ټیک ټاک دپاره کوي، نو خدای رسول ته وګورئ چې لکه دا خبرې پرېږدئ، نور څه خبرې راوالئ، نور څه ټاپک راوالئ، د اکټرانو نه واوړئ، لکه د دې نه تاسو څه نه میلاویږي، نو خدای رسول ته وګورئ لکه دې خلکو نه واوړئ. دا مهرباني ستاسو ډېره ډېره. ګرانو کتونکو، د کامران خبره به زه لږ غوندې پر مخ باندې بوزدم. په سوشل میډیا باندې کله د اصف خان ذکر راشي چې دا په حق باندې رسېدلی دی، کله د جهانګیر غ راشي، کله یو بل یو د نوم فلم سټار وي د هغه ذکر راشي. دا پکار دی چې موږ یې نه وکړو. لکه کامران سي خبره وکړه چې له جهانګیر سره نن هم زما په وټساپ باندې رابطه شوې ده. جهانګیر بالکل روغ رمټ دی، ټیک ټاک دی. کامران وروره دا ماته وویل جهانګیر صاحب سره خو ستا په کراچۍ په ښار کې له 3 یا 4 یا 5 کلو بعد ملاقات دلته وشو. داسې به دي ملاقاتونه سوي وي، خو د کراچۍ په ښار کې ده له 3 او 4 کلو بعد ملاقاتونه وشو. بیا د هغه ملاقات روزانه په چې باندې بنیاد باندې ولی. دا ماته وایي جهانګیر صاحب خو بیماره نه و؟ نه، جهانګیر صاحب خو خیر مونږ په ټلیفون خو رابطه مابطه کېده به، خو اوس هغه دې نه مخکې دوبۍ کې هم ورسره زما رابطه شوی، هغوی دوبۍ کې چې پاکستان ته رالو بیا یې ما ته وایي څوک، او اوس چې هغه کراچۍ ته په خپل کار راغلی لکه موږ له نه و راغلی. دا خلک چې څه وایي نو دا نه دي، هغه دلته راغلی د اردو فلم له چې د ARY چینل غټ فلم دی، او انشاءالله په غټ اختر لګي. هغې کې جاوید شیخ دی، بابر علي دی، جهانګیر صاحب پکې په خپله مین ویلن دی، او نور پکې هم لکه ډېر ښه آرټسټان دي. نو دی راغلی په هغه کارو، نو بیا هغه کراچۍ کې خیر موږ شوګانې پې ډېرې کړي دي،
لاور کې زمونږ ملاقاتونه لکه تقریبا زمونږ سره ډېر وخت کېږي نو بس هغه چې راتلو دا به دغه موږ سره خپله مینه وه نو هغه بیا موږ خبر کړو چې یاره زه کراچۍ ته رالم او که تاسو راځئ نو بیا راشئ نو بس بیا موږ 3 ملګري لاړو دغه سره ملاقات مو وکړو او بیا داسې څه ډرامې مامې وشو نو هره شپه به بیا تقریبا زمونږ گپ شپ او ښه حساب کتاب برابر و شوګانو ذکر د وکړئ کامران خانه شوګانې له ډېره وخته بعد کراچۍ په ښار کې په مسرت سینما کې هم شو چې کومه ده جوړه سوله هغه شو ته فرح خان وصال خیال ډېر نامتو فنکاران راغلي څه وایې دا شو به کامیابه وه او که نه یاره شوګانې خو بلکل او تقریبا ډېر وخت بعد شو وشوه او دا زمونږ د مسرت سینما سیټ شو وه او خدای شته لکه هغه موږ سره دغه مو کو او شو بهرحال نه کامیاب و نه دغه وه خو بهرحال یو ماحول به جوړ شو د شو یو لینډ به برابر شو انشاءالله چې نشت ټیم د دې نه بعد شوونه به ښی دا ماته وایه تام په کراچۍ په ښار کې ډېرو شوګانې کړي دي را روان وخت ته د خیال ستا په کراچۍ کې د شو کولو نو شو دغه زمونږ په هر اختر باندې خیالي خو داسې څه ځای نشته مونږ چې به کوم د شوګانې کولې لکه نشیمن سلیما وه نو هغه ماته شوه ختمه شوه بیا چې کوم زمونږ له کشتارو پیټ کلب مشهور ځای و نو مونږ هلته به ډېر وخت شوګانې کړي نو اوس هغه ځای بند دی د هغوی څه خپل وجوهات دي د هغې د وجې نو مونږ ته ځای نه میلاویږي چې کله مونږ ته ښه ځای میلاو شو نو مونږ به په هغه تر څه چې مونږ په امرو د کې هم بیا شو کوو کامران وروره دا ماته وایه بله خواته به راسم تا په خپل ژوند کې په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده کله د غټ فلم اپر تا ته څه دی او که نه یاره ډرامې خو بلکل مونږ ډېرې وکړې او د غټ فلم اپر راتم شوی دی خو لکه ټیم نه اصل کې د فلم دپاره به ټیم ورکوې هلته به بیا میاشت پروت دی 20 ورځې نو هغه شان مونږ سره ټیم نه دلته کور دی کاروبار دی نو فلم دپاره نه یو تللی داسې ډرامه چې تا پکې د خپل فن مظاهره کړې وي او ته دا وایې چې زما د ژوند ډېره زبردسته ډرامه ده او زه په هغه ډرامه فخر کوم کومه یوه ده یاره ډرامې خو چې مونږ څومره هم کړي دي نو تقریبا ټولې د یو بل نښه دي اوس په دې اختر زمونږ یو ډرامه راغلی ده چې نوم یې دی بیا به جاړې نو هغه یو ډېر ښه میسیج دی او ډېر ښه سبجیکټ دی لکه د پلار پای کې مونږ ډېر ښه یو خلکو ته ښولي دي چې د پلار کم دغه دی او کم مقام دی او د اولاد کم مقام دی نو انشاءالله چې څوک هم هغه ډرامه ګوري د هغې نه به یو ښه سبق او ښه میسیج ورته دا ماته ووایه د ډرامې ذکر د وکړي بیا به جاړې دا په کوم چینل باندې ریلیز شوې ده دا زما چینل دی کې پښتو چینل یوټیوب باندې چې سرچ کړې دا به ډایرکټ راځي تا په غټو اکټرانو کې که هغه میل وي یا فیمیل وي له کومو سره دي د خپل فن مظاهره کړې ده یاره مو خو د شاهد صاحب او د جهانګیر صاحب سره هم فلم کې کار کړی دی خو لکه سیټ دغه اوس د هغه یو فلم کې ګانا و نو موږ پکې ناست وو موږ پکې ښه دغه کړی دی بیا هغې نه چې کوم ارباز صاحب فلم بدعمله په هغې کې موږ سین بوکیو نو هلته کې اصل کې ټیم غواړي موږ سره هغه ټیم بنو ډرامې ذکر کوم ډرامو ذکر کوم نو ډرامو کې خیر موږ د جهانګیر صاحب سره کار کړی دی زړو ډرامو کې اوس نه بلکل زړې ډرامې تقریبا 2014-15-16 کې جهانګیر صاحب سره هغه ټیم کې موږ ډرامو کې کار کړی د زنانو اکټرو سره دې هم کار کړی دی دا غټې په زنانو کې بلکل مې کړی دی په هغې کې چې کومه ده د ټول نه غټه سټار یادېږي خالد یاسمین میډم ده بیا فرح خان ده او داسې نور هم ورسره ډېرې ښه اکټرانې دي چې کار مو کړی ټولو سره تقریبا بس د چا نومونه په ذهن کې او چا نه نو بس دغه دوه بلکل په ذهن کې وو کراچۍ په ښار کې په پښتنو اکټرو کې کومه یوه اکټره واقعي په فن پوهېږي په اداکارۍ پوهېږي په کراچۍ کې خو تقریبا داسې اکټرانې نشته او په دې کې چې بیا کومه ښه اکټر زما د خوښ اکټر ده نو هغه فایزه ملک ده داسې بیا نور هم اکټرانې ښه دي لکه نادیه بټ شوه مانور او سپنا داسې تقریبا ډورې په خپل ځای ښه دي خو لکه چې کومه پکې اکټره ده او تاله په سکرین خوند درکوي ته چې هغه سره ډایلاګ مکالمه کوې نو د هغې نوم دی فایزه ملک ژوندی ما صحتمند ما روغ ما کامرانه په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه پیغام په ذهن کې وي
پیغام خو به دا ورکو د مینوالو لا چې د پښتو ډرامې دی یوټیوب چینل دی نو ټولو ته دا دغه ده چې لکه دا د پښتو ډرامې وګوره یوټیوب چینل یې ټولې مخې ته یو بل ته شیر را شیر کوي چې تاسو دا ډرامې ګورئ نو موږ به ستاسو په مینه محبت باندې دی نه ښه ډرامې جوړو. ګرانو کتونکو یوه خبره به له تاسو سره زه د ځان متعلق شیر کم. زما یو چینل و وطن رنګ پروډکشن. دا چینل د څو وجوهاتو په وجه باندې خراب شوی دی. په دې چینل باندې زه مزید نورې ډرامې اپلوډ کوم نه. بل چینل می ساز کړی دی چې دا چینل نوم دی عظیم پښتو ډراما. په دې چینل به ان شاء الله تاسو را روان وخت کې ډېرې سبق آموزه ډېرې ښایسته ډېرې له کلچر سره نږدې ډرامې ګوري. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی الله سپارلی یاسته. د خدای په امان.